بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، تیره ویډیو کې مونږه په ستاینلیک ډیزاین کولو باندې کار کړی و چې څه ډول کولی شو په وډ پروګرام کې ستاینلیک ډیزاین کړو، او بیا مو دا وعده هم کړې وه چې که چېرته تاسو سره په اداره کې 20 50 100 نفره وي، هغوی ته څنګه په یو ځل باندې دغه ستاینلیک ډیزاین کولی شو. نو نن به دا طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه زیاتو نفرو ته په یو کلیک سره دا هر یو ته جدا جدا ډیزاین کولی او پرنټ کولی شي. نو دې لپاره به تاسې وډ پروګرام ته راشئ او په وډ پروګرام کې به میلینګس ته راشئ. میلینګس کې به سلیکټ ریسیپینټس باندې به کلیک وکړئ او دلته به ټیپ ا نیو لیست دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو، دې کې تاسو ته راځي نیو اډرس لیست دی. دا تاسو به په کسټمایز باندې کلیک وکړئ. کسټمایز باندې دلته تاسو دغه ټایټل یې درکړي، دغه فیلډونه یې درکړي دي. زه غواړم دا فیلډونه زما دومره نه دي پکار، زما صرف 2 فیلډه پکار دي چې یو فرست نیم او بل لاست نیم. نو دا نور زه ډیلیټ کوم. دې ډیلیټ باندې کلیک کوئ، یو یو چې دی تاسې داسې ډیلیټ کوئ. کله مو چې دا ډیلیټ کړ، دلته به راشو، دا ټایټل به ترې ډیلیټ کړو، فرست نیم لاست نیم زه پرېږدم. دا به اوکې کړي. دلته به اوس تاسې د خپلو کارمندانو چې څومره تاسې سره دي د هغوی ټولو نومونه، تخلص دا به ولیکئ. که چېرته د پلار نوم یې پکې لیکئ یا نور یو بل فیلډ پکې اضافه کوئ هم کولی شئ. بیا دې ځای نه څه کوئ، کسټمایز ته راشئ، دې ځای نه چې دی یو فیلډ ورته اډ باندې کلیک وکړئ او فیلډ نیم ولیکئ، دلته به اضافه شي. خو زه اوس فعلا هم دغه 2 راوړم. فرض مثال زه دلته نومونه لیکم: فهیم، تخلص خان، حامد نوری، شریف منگل، وسیم شینوار، بشیر نظیری. دا نومونه مو ولیکل. دا به تاسې اوکې کوئ. اوکې نه بعد تاسې نه دا چې دی غواړئ لیست چې دی دا سیف کېږي، نو سیف کوئ. چېرته یې سیف کوئ؟ فرضاً زه ډیسکټاپ باندې سیف کوم، یو نوم به ورکړو. مثال زه نوم ورکوم دې ته لیست. لیست نوم مې ورکړه، دا مې سیف کړ. بس دا سیف شو. اوس ګورئ که چېرته زه دا کلوز هم کوم، صحیح ده، دا مې کلوز کړ. زه غواړم اوس تاسو سره چې دی دغه لیست ګوره دلته ثبت شوی دی، د دې ایکسټینشن به راځي ACCDB یا MDB. دا چې دی ډیټابیز یا اکسس کې دا سیف شو، دا لیست تاسو سره موجود دی. زه راځم بیرته مثال هغه ستاینلیک چې کوم دی زه هغه اوپن کوم. اوس دې کې موږ سره هماغه پکار دي چې هر یو ته جدا جدا ستاینلیک جوړ کړو. میلینګ ته به راشو، سلیکټ ریسیپینټ ته به راشو، یوز ان ایگزیسټینګ لیست باندې به کلیک وکړئ. تاسو سره چې لیست چېرته موجود وي په ډیسکټاپ باندې لیست به کلیک کړئ، دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ، دې نه وروسته به راشئ دغه ځای کې. دلته زه غواړم چې څه وکړم، دا اضافه کړم. نو دغه نوم چې کوم دی دا به پاک کړو، دا به هم پاک کړو. نو دلته به راشو، اوس دلته مو کلیک کړی او څه ته به راشو، انزرټ مرج فیلډ ته به راشو. خو دلته به یو قوسونه ورکړو چې دا بیا معلوم شي. زه په قوسونو کې غواړم چې دا واخلم. قوس کې به داخل کې ورته راشئ، فرست نیم او یو ډش ورکوئ، بیا راځئ همدې ځای کې لاست نیم. دا مو ورکړه، دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته راځو، د دې دا کلر زه چینجوم. دې ځای نه فرضاً زه غواړم دې ته ریډ کلر ورکړم چې تاسو ته ښه معلوم شي. صحیح شو. دا مو ګوره دلته لاست نیم او فرست نیم دا دواړه راغلل. تاسې به بیا راشئ میلینګ ته. میلینګ کې به فینش ان مرج باندې کلیک وکړئ، ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټ دې باندې به کلیک وکړئ او دلته چې دی آل به کلیک کړئ. کله چې آل کلیک کړئ، تاسو سره چې څومره لیست وګوره، لومړی ښاغلی فهیم خان، حامد نوری، شریف منگل، وسیم شینوار، بشیر نظیری،
دغه ټول موږ سره جوړ شو. صحیح ده؟ خو دا یو څو نومونه وو. زه غواړم مثال زیاتو کسانو ته یې جوړ کړم، نو زه دا کلوز کوم داسې، او بیا هم دا ستاینلیک اوپن کوم. ما سره تیار یو لیست بل موجود دی، زه غواړم هغه لیست راخلم. زه دا نوم به تنې پاک کړو، دا انجینر هم هر یو سره نه وي، دا به هم تنې لرې کړو. دلته به قوسونه ورکړو او قوسونو په داخل کې چې کوم دی دا به راوړو. نو میلینګ ته به راشو او سلیکټ ریسیپینټ ته به راشو، یوز ان ایگزسټنټ لیست باندې به کلیک وکړو. ما سره تیار یو لیست موجود دی، زه هغه لیست راخلم. دلته راځو، ما سره په دې ځای کې چې دی لیست موجود دی، دې کې زیات کسان دي، دا اوپن کوو. کله مو چې اوپن کړه دې ځای نه راشئ، فرست نیم یو ډش ورکوئ، بیا چې دې ځای نه انزرټ مټریل ته راشئ، لاست نیم، او دې ته که کلر چینجوئ دې ځای نه به دا سلیکټ کړئ، شفت سره مې دا سلیکټ کړه. سلیکشن نه وروسته هوم ته راځو، کلر ورته چینجو. اوس راځو بیرته څه ته، میلینګز ته، او دې ځای کې فینش ان مرج باندې کلیک کوو، ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټ باندې کلیک کوو، آل باندې کلیک کوو. کله چې په آل کلیک کوئ تاسې وګورئ مونږ سره چې دی 32 نفرو دپاره څه وشو، دغه ستاینلیکونه چې دی جوړ شو. ګورئ لومړی چې دی ښاغلی عبادالله فهیم صاحب، همدارنګه چې دی شبیر نوري، وسیم خان، لاندې راځئ کریم جلیل. کله چې مونږ پرنټ پریویو ته راشو دې ځای نه، پرنټ پریویو کې به تاسو اوس وګورئ چې دا څو صفحې دي. ګورئ څلورمه صفحه کې وو او دا 32 صفحې دي ټوټل. مطلب مونږ 32 کسانو ته چې دی په یو کلیک سره څه وکړو، دغه ستاینلیک چې دی مونږ ورته ډیزاین کړو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ښه په اسانۍ سره خپلو کارمندانو او خپلو همکارانو ته چې دی ستاینلیکونه، تصدیقونه په دغسې طریقې سره په یو کلیک سره برابر کړئ. هیله ده چې په موضوع او درس باندې پوه شوي یاستئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته دغه زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي تاسو ته در ورسیږي او په د درس څخه یې برخمن شئ.